بسم الله الرحمن الرحیم. درنو هیوادوالو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د نورستان ولایت دغه لویه غمیزه دې ته په شرقي زون کې د 201 خالد بن ولید رضی الله تعالی عنه قلوردو ځواکونه را روان شوي وو چې الحمدلله دغه د نورستان ولایت پارون مرکز ته را رسېدلي دي. زموږ دغه ځواکونه عملا لګیا دي د هیوادوالو کوم جسدونه چې دلته پاتې دي د دې په راښکلو کې، او انشاءالله د قلوردو له طرف نه د دغه هیوادوالو سره غمزه سره د زر کسانو خوراکي توکو همکاري شوې ده. هغه به دلته عملا تقسیمیږي دی ته. اسلامي اردو ځواکونه د دې ولس بچیان دي، انشاءالله د دې په خدمت کې به شپه ورځ به کوشش کوي چې د خپلو هیوادوالو سره په داسې الهي پیښو کې دلته ورلاندې دی مشتاقه. همدغه د کارو کې بالکل مې خوښه مصنوعي امران نه نه دا وسګورو پاتې شو مړه هغوی بیا راځو هلته خرڅوي ویډیوګانو به وینو. تشات چاندي ولا دغه واخم لا شي هغه بل خو نه ورتاو شه دسي نه نه دسي شلان لا شو هغه خو ورش صحیح شو السلام علیکم څنګه دا ملګری چې یو لاس منټه کار کوي دنیا کار به کوي واسه په زیات دي صحیح صحیح الله يكرمك والله خير. قسم شته د جنازات ما په څه دلته ملګرو کې یادول ملګرو منظم شي او مونږ څه برابر زي
ته ودرو بیا عمل ته کېنو بیا خبر صحیح دغه هغه د هلته ډوډۍ دلته کې یو طرف نه قطار لاړ شي دما ورکې د موږ ملګري به لګیا سي دغه ملګري ته دما ورکې یو براتیر شي راځي دغه نظامي ملګرو ته ورکړئ دا بیلچې او دا شیان